अस्सलाम वालेकुम मलगरू नन په ایشین گیمز کې په چاینا کې د افغانستان لوبډلې پاکستان لوبډلې ته ماتې ورکړه په سلور وکټو سره ماتې ورکړه او افغانستان لوبډلې د پاکستان د لوبډلې نه سیمی فائنل میچ وګاټو چې اوس په ایشین گیمز کې د افغانستان او د انډیا فائنل میچ وي دا فائنل میچ په کله وی سو وخت به شروع کیږي دین علاوه په سکور کارت باندې به هم نظر اچو د نن چې کوم میچ وشو د پاکستان او د افغانستان ویډیو راستر اخیره پوری وګورئ پاکستان لوبډلې اوله بیټینګ کړو چې یو سل 15 رنونه جوړ کو په 38 اورونو کې او ټول آل آوټ شو چې بیرته وسه افغانستان لوبډلې یو سل 14 رنونه په شپږو وکټو سره او په 18 اورونو کې او په 15 بالونو سره راوړل چې افغانستان په سلورو وکټو سره د پاکستان نه د سیمی فائنل میچ وګټو او د ایشین گیمز فائنل لپاره کوالیفای وکړه که په سکور کارت باندې نظر واچو نو په بیټینګ کې د پاکستان د طرفه عمر بن یوسف 24 رنونه جوړ کړي میرزا طاهر بیگ 4 رنونه جوړ کړي دین علاوه روهیل نذیر 10 رنونه جوړ کړي دللی په 2 رنونو سره اوټ شوی قاسم اکرم په 9 رنونو سره اوټ شوی دی دین علاوه خوش دل شاه 8 رنونه جوړ کړي په لاسو بالونو باندې دین علاوه آصف علي په 4 بالونو باندې 8 رنونه جوړ کړي دي او عرفات منهاس په 14 بالونو 14 رنونه جوړ کړي دي آل راونډر عامر جمال په 11 بالونو باندې 14 رنونه جوړ کړي دي دین علاوه عثمان قادر 15 رنونه جوړ کړي او سفیان مقیم یو رنز باندې اوټ شوی دی کور پسې د افغانستان بالینګ وګورو نو په بالینګ کې ګل بدین نائب په 4 اورونو کې 29 یعنی یو کم 10 رنونه ور کړي وو چې یو وکټ یې تر لاسه کړی دا دین علاوه شرف الدین اشرف په 3 اورونو کې 18 رنونه ور کړي دي چې وکټ یې نه دا غستي فرید احمد په 3 اورونو کې 15 رنونه ور کړي چې 3 وکټ یې تر لاسه کړی دي کیس احمد په 3 اورونو کې 11 رنونه ور کړي چې 2 وکټ یې تر لاسه کړی دي کریم جنت په 2 اورونو کې 12 رنونه ور کړي چې یو وکټ یې غستي دا دین علاوه ظهیر خان په 3 اورونو کې 10 رنونه ور کړي دي چې 2 وکټ یې تر لاسه کړی دي کله افغانستان په بیټینګ باندې نظر واچو نو صدیق الله اتل په 4 بالونو 15 رنونه جوړ کړي محمد شهزاد په 12 بالونو 9 رنونه جوړ کړي نور علي زادران 39 یعنی یو کم 40 رنونه جوړ کړي شاهد الله کمال په 0 رنز اوټ شوی دی حضرت الله زازای 14 رنونه جوړ کړي آل راونډر کریم جنت په 3 رنونه اوټ شوی دی ګل بدین نائب 25 رنونه کړي دي او شرف الدین اشرف په 4 رنونه باندې ناٹ اوټ پاتې شو او دا میچ یې وګاټو کله پاکستان په بالینګ باندې نظر واچو نو عامر جمال په 3 اورونو کې 29 رنونه ور کړي یو وکټ هم نه راغستي قاسم اکرم په 2 اورونو کې 13 رنونه ور کړي چې یو وکټ یې غستي دا سفیان مقیم په 4 اورونو کې 13 رنونه ور کړي چې یو وکټ یې غستي دا خوش دل شاه په 2 اورونو کې 11 رنونه ور کړي چې وکټ یې نه دا غستي عثمان قادر په 4 اورونو کې 10 رنونه ور کړي چې 2 وکټ یې تر لاسه کړي نو پاکستان لوبډلې یو سل 15 رنونه جوړ کړي ټوټل په 13 اورونو کې چې آل آوټ شوی افغانستان لوبډلې پس یو سل 14 رنونه په شپږو وکټو په نقصان سره په 13م اوور کې راوړل سبا په 1 اکتوبر باندې د انډیا او د افغانستان فائنل میچ وي چې دا میچ په 11 بجې د ورځې شروع کیږي نو تاسو په خیال د ایشین گیمز د فائنل میچ به څوک ګټي انډیا یا افغانستان خپل رائے خپل کمنټس را سره ضروری شیر کړئ ټول افغانستان د کرکټ مینوال ته وریا ډیره مبارک شه په اخر داسې نور کرکټ معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ ملاویږو په بل ویډیو کې د الله فامان